سلامونه. نو جهاني صاحب، پیل به کو. وباید پیل سي وبکې. ښه. زه به دا سکرین شیر کما. ما سکرین خو ښکاري که نه؟ نه ماته خو نه ښکاري. بیا ورته وګورم. اوس معلومیږي. هو که نه. ښه. نو مونږه په دې خپل سیسټم کې نور ډیټا چا مایک آن دغه باید بند سي. وبکې ټول مایکروفونونه بند کړي. تاسو هم کولی شئ اتومات ټول بند کړي ډاکټر صاحب. دغه ته باید دغه پاتې نه سي که نه. مونږه په سیسټم ته نوي ډیټا سیټونه اډ کړي دي. دا به درته اساین سي. زمونږه سیسټم هم ستاسو ډیټا ریویو کړې ده او ورسره یو بل الګوریتم د هغه هم ریویو کوي او دریم چې ده که نه مونږ خپل اډمین ریویوران لرو، هغه مې تاسو ډیټا سیټونه ریویو کوي. هغه درته مینول نمرې هم درکوي درته. نو بیا به په دې سیسټم کې که راتلونکي کوم څه کارونه راتلل، که ښه پروفایل هم درلوده، نو هلته یو سیسټم نمرې درکړي دي، بل الګوریتم نمرې درکړي دي، بل درته زموږ ریورانو نمرې درکړي دي. نو بیا د دې ټول نه هغه زیاته ویلیو چې لري یا اهمیت چې لري هغه د انساني ریویو ده چې هغه هم باید ښه وي. نو هغه کې باید تاسو څه شي په مد نظر نیولي. دا خو چې موږ مخکې هم تاسو ته ډیټا سیټونه اساین کول چې غږ او متن باید سره یو شی وي او الاین وي. او کله چې مونږ د ډرامو کار کوو نو مونږ په دې باندې تاکید وکړو چې کوم سیګمنټونه مونږ جوړو، د هر سیګمنټ یا د هرې برخې متن د غږ او د هر برخه غږ د متن سره باید مساوي، املای باید صحیح وي. څومره فیلډونه چې وو هغه باید هغې پوره ټول ډک شي. همدارنګه هم سیګمنټونه باید غټ نشي، تر 15 نه 12 ثانیو پورې تر ان تر کوم یو سیګمنټ 20 ثانیو پورې هم لاړ شي، پروا نه کوي. نو دا هغه زمونږه هدایت ول لارښوونې وې تاسو ته. نو دا نوي ډیټا سیټونه هم همدغسې کار کوي لکه پخوا چې کار کوو. دې کې تاسو ته کیدای شي ځینې فیلډونه کم وي. اوس مثال په ډول مونږ سره دغه هلته نوی ډیټا سیټ ده چې خبرې معلوماتي ټون. دې کې مطلب مونږ سره هغه سپیکر مخکې له مخکې نه معلوم ده، یو سپیکر لري. هغه یو سپیکر تاسو اضافه کوئ، نور سپیکران نه لري، هغه نوم یې لیکئ. نور همغه رقم سیګمنټونه جوړولی شئ. مطلب په موبایل کې په ګوتو باندې هم جوړولی شئ. دلته که وایي چې د دې نه تر دې اول باید دا غږ ټول واورېدل شي چې تاسو سره یو نظر وي چې دا ساوند یا دا غږ یا دا آیډیو د څه باره کې ده. نو مطلب زه دلته سیګمنټ جوړوم، دلته اتومات جوړ شو. په دغه سیګمنټ کې دلته بیا پلی کولی شي چې دې کې اوس څه شي ویل شوي دي. دلته چې پلی شو هلته یې مه پلی کوئ، دلته باید پلی کوئ، ځکه دا سیګمنټ دا غږ اوس بیل شو. دا غږ دې ټول نه مطلب دې نه اضافه غږ بیل شو، له دې نه تر دې چې پورې ده. دا اوس څه شي نه لري، متن نشته، ویونکی نشته. دلته ایرر هم لیکلی، نو متن هم نشته، ویونکی هم نشته. نو ویونکی به هم ورته ولیکئ او متن به هم ورته ولیکئ. دلته به د دې غږ چې دلته پلی کوئ وکړئ. سهار له خوبه راویښیږئ خو نه د موبایل د خبرتیا غږ شته، نه انټرنیټ او نه هم د ژوند هغه ساده ازادي چې خپله جامه یا د خوښې موسیقي یو دوه جملې دې ته ولیکه، یعنې څه لږ عملي یعنې وخت سره کم څه کېږي هغسې کېږي. زه به دلته یو سیګمنټ جوړ کړم وړوکی غوندې. دلته اوس ما دا پلی کړه. ویښتانو بڼه د حکومت له رسمي لیست سره برابره نه وي، ښایي ونیول شئ. که د بهرني هیواد د رسمي دا غږ له نیمایي نه د رسمي شمیرې سره مساوي نه وي، شمیرې سره مساوي نه وي، شاید ونیول شي. دې کې مطلب دومره غږ ده. صحیح ده. دا مې ولیکه، دلته مې هغه نوم ورته ولیکه. نوم که یو ځل یو دلته ورته وکړي دلته اتومات بیا راځي. یو نوم ورته ولیکه دلته بس نوم وکړه، دا هغه شو. دا یو سیګمنټ شو. بس د دې نه وروسته بل سیګمنټ هم د دې نه مطلب بیرولی شي. یو بل تاسو ته بل ټریک کې در وښیم. دلته ما سیګمنټ جوړ کړه. دا سیګمنټ 1900 کې خلاص شوی دی. دا 1900 راواخلئ، دا د اینډ ده.
دلته 1921 ولیکئ یا 1920 نه دا شروع تر 19 پورې ده. مطلب بیا دا بیخي که تاسو دلته دغه نشئ کولی د نمبرو باندې مغه کولی شي دا له دې نه شروع ده دلته ختم دا د وبکئ د وضاحت لپاره دا د ثانیو شمیر ده نه له اولې ثانیې نه دا کیسه شروع کیږي مثلا تر څومې ثانیې پورې ثانیه او ملي ثانیه دا ملي ثانیه او ثانیه حساب ده نو دا دلته سو کنه نو بیا مطلب دا سره جوخ سول یو بل سره دیوال نه یو بل سره ولګي کنه نو دا باید له سلويخ دا باید له سلويخ نه شروع کو پوه شو نو چې لګ اخوا راسي بیا به دا غل تواور شي دي کوم فلم وګورئ امکان لري نه یوازې تاسو بلکې ټوله کورنۍ مو د جبري کار کمپونو ته ولیکدول شي او تر ټولو ویرونکې خبره ده چې د کورنۍ د یو غړي یو کوچنۍ تیروتنه هم کولای شي د هغه د اولادونو او ان تر درې نسلونو پورې د ژوند برخلیک تباه کړي. کورنۍ موزندان ته ولېږي لکه دې کې اوس دا غږ ده کنه نو دا غږ هم چې څنګه پلی کو نو هغه کې چې کوم رمتونو هغه مرو نه به زیاتوي نه به کموي دا ډېر مهمه ده. ځینې خلک کنه جمله ته نیمه ویل سوی چې مطلب هغه شته دی یا خد دی هغه پکې نه ویل شوی کنه هغه د جملې اخري نو دوی دې لپاره چې دا جمله بدرنګ معلومه نشي یا مطلب هغه کې نو بس چې خبرې ست ورسره اضافه کړي کنه نو هغه ته غږ کې نه پوه شو دا غلطي ده. بیا که چا ډېر مثلا زړه ورته کېدو دلته دغه ثانیې ور زیاته کې یعنی مثلا دا لنن او درې څلوېښت نه شروع ده تر څو ثانیو پورې 19 ثانیې او څومې ملي ثانیې دا مثلا 19 ثانیې کې 40 ثانیې او بل ورته راکمه کا بل سیګمنټ چې جمله پوره سی او که بیا جمله نه پوره مغه چې نیمګړې ولیکي چې غږ کې پوره نه دلته هم پوره ملي کوي صحیح ده نو دا مطلب ډیر مهمه ده. ځینې خلک وایي چې دا خو به څنګه ښکارته هغې مونږ دا غږ او دا متن دا باید سره هر وخت مساوي صحیح ده دا ټول نو مهم کار ده. نو هغه ځینو په هغه کې ځینو خلکو داسې کار کړی و چې اول دا ټول اورېدلی و بیا هغه راخیستی و چېرته په کوم فایل کې لیکلی و بیا سیګمنټونه جوړ کړي و بس هر سیګمنټ کې چې هر چېرته متن ورویستلی و بېرته اورېدلی نه و مطلب دلته یو شی ویل سوي که نه چې دا افغانستان ده دلته پکې لیکل سوي و که نه چې زه ډوډۍ خورم پوه شوې نو دا قسم کار ما پکې ولیده نو هغوی مطلب په کار نه و پوه شوي هغه ویډیو اول نه وه کتلې چې ویډیو کتلې وای چې مطلب مونږ دا نه غواړو چې مطلب سیګمنټ یو چې د متن همغه متنو خو هغه سیګمنټونو سره مساوي نه و چې د غږ کې څه ویل سوي هغه متن نه و هغه د بل ځای د غږ متن و نو دا ډېره مهمه ده چې دا باید وکړي دا غلا نو دا ټول آیډیو پالونه دي چې هر یو کار تاسو ته وسپارل شو موږ سره کتابونه دي موږ سره کیسې دي موږ سره دغه د فرعون دا چا کتاب ده جاني صاحب نوحه کتاب ده دغه مثلا د دغو کتابونو او د دغو سکرپټونو متن هم شاید موږ تاسو تر شریک وکوت وانهګو دا په دې معنا باندې نه چې مثلا تاسو سره پیسټ کوي ار جی سی وو تاسو کار باید دا شی وسی د غږ واورئ او هغه سیګمنټ مطابق جمله را کاپي کوئ کاپي پیسټ کوئ هر رقم کوئ بیا یې لیکئ خو هدف دا شی دی چې غږ او متن په مشخصو ثانیو کې سره برابر شي نه یعنې داسې نه ده چې تاسو سیګمنټ دلته جوړ کړی سکرپټ مرخص دی د یو بل جمله هم لیکلی موږ دغه انساني ریویو کې هغه تاسو مخکینی کار ریویو کوو شاید تر دې هم نمرې مثلا د ځینو ټیټې سي او نمرې ټیټېدل په دې معنا نه ده چې مثلا فقط تاسو رینکینګ پورته کېږي یا ټیټېږي مستقیما مو په هغه باندې تاثیر کوي په پیمنټ باندې متاثر کوي نه ځکه دلته هدف څه ده موږ داسې کار کوو چې موږ ته کار نتیجه مهمه ده کار کیفیت مهم ده که هغه سمه وي درسته وي نو تاسې په مقابل کې حقوزامه ترلاسه کوئ که نه مثلا څوک د ګډوډ کار په مقابل کې حقوزامه ورکوي څوک هغه کوي نو د دې د نننی سیشن مو مې دې په خاطر باندې نیولی ده چې ځینو ځایونو به تاسې نه پوهېږي ځینو ځایونو به پوهېږي مثلا توجه به نه ورته کوي چې دا ولې مهم دي په همدې خاطر باندې په دغو وړو جزیاتو باید پوه شو دا واړه جزیات تاسو هم هغه کوه هر هغه چا پوښتنې لرلې کولی شي پوښتنې مطرح کړي چې تر څو پوښتنې مو حل شي او د کار کیفیت مو مثلا 100% ته نږدې شي تر څو پوره حقوزامه ترلاسه کړي موږ هم په دې باندې خوشحاله کېږو هم کار صحیح شي او هم تاسې راضي واوسئ که کار صحیح نه وي هم تاسې نه یاستئ راضي هم موږ نه یو راضي موږ ځکه نه یو راضي چې کار صحیح کار نه ده سوی او تاسې ځکه نه یاستئ راضي چې هغه سیستم کومه حقوزامه تاسې ته هغه کړې ده تخصیص کړې ده نه
نو ځینو کېدای شي دلته موږ سره څه شعرونه وي یا هغه یي که نه دغه ځای کې موږ سره څه شعرونه دي که هغه درته اساین سو لکه هغه ډرامه کې چې کله به شور و یا هغه و که نه او غږ به پکې هغه نه و کولی شي چې هغه ځای کې سیګمنټ جوړ نه کړي چې کوم ځای کې پاک غږ وي همغه ځای کې سیګمنټ جوړ کړي او پاک پاک یې ولیکئ دا مطلب همدغسې کوئ نو بیا چې د شعرونو ترانو د کلمو دغو برخو کې اکثره جملې او بیتونه بیا تکراریږي ښه هغه لیکل اسانه دي مثلا تاسو یو ځل ولیکو یا مثلا شعرونه مشهور شعرونه تاسو په ګوګل کې پیدا کړئ راواخلئ بیتونه کاپی پیسټ کړئ هغه مسله نه ده خو هدف دا شاید داسې مثلا هغه سیګمنټ داسې نه وي چې موزیک مو شروع کړی او موزیک په ځای باندې تاسو سکرپټ لیکلی بیا چې چېرته بیت ویل کېږي وري مثلا تاسو هغه ډېر خالي پرې کړئ نو هدف دا ده چې غږ او هغه سره برابر شي نو دا ځینو ریورانو ډېر ښه زحمت هم ایستلی خو بیا هغه داسې حساب دغه جهاني صاحب موږ یو متل لرو وایي هندوستړی خدای ناراضه که نه بیا هغه موږ سیستم ته بیا څه ګټه بیا نه رسېږي که نه ځکه چې ماشین یې بیا نشي زده کولی چې متن او غږ نه یې سره برابر زما په نظر د تاسو تشریح همدومره و ډاکټر صاحب پوښتنې به راواخلو څوک که پوښتنه لري لاس جګوی سي یا خپل ټول اوپن یې خپل مایک اوپن کولی سي هغه څوک پوښتنه لري تیر کار کې نصیر احمد تاسو پوښتنه مطرح ښاغلی نصیر احمد تاسو پوښتنه مطرح کړئ نصیر احمد هغه مایکروفون بند که کوم بل څوک پوښتنه لري کولی شي مطرح یې دا کیسه باندې لکه څوک ونوسو پوښتنه مطرح کړي په دې معنا چې که پوښتنه یې در سره مایکروفون مو خلاص کړي دلته یې ووایه یا ښه پوه سوي دي یا بیخي نه دي پوه سوي دا دوه حالاته دي نه په دې باندې پوه نه سو چې پوښتنه مطرح کړي یعنې دوی به وایي دا پوښتنه اوس چې شو دا مطرح څه شو هم دې راته ووایي سوال لرئ قادر خان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ګروپ ګډونوالو خدای مو جوړ خوشحاله لره تمه ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاست خوشحاله یم مننه ته خدای خوشحاله لري خبره مې دا کوله دغلته په کچ انشاءالله موږ کار کړی دا هغه سیستم موږ ته چې موږ خپله نمره سلو چې سل ښیي ولې په دغه سیګمنټ موږ ته راکوي مثلا هغه پکې راشي دغه کوم بیکګراوند کې چې اواز سره چالوي زنګ زه تا پوښتنه پوه نه شوم څه دې وویل ما دا په بیکګراوند کې هغه ورته چالوي زنګ نه ده زنګ دغه د ډرامې موزیک یو په دغه خبره ما دا پوښتنه کولی چې مثلا که دغه له د متن سره پاته چې سلو خو بېنوي او که بیا پاته کېږي نو مثلا رموکوي کار غواړي او دویمه خبره مې دا کولی چې کله مثلا تا وویلي چې کله سیګمنټ شروع کېږي دا پای که کاپي شي د دویم سیګمنټ سر کې واچوئ مثلا یو له یو سیکنډه شروع تر نه سیکنډه پورې او دویم بیا دا نه سیکنډه راکاپي شي د دویم سیګمنټ له پیل کې واچول شي او بیا شروع شي زما زه خپله کار کوم دا د نورو ملګرو لپاره وایم مثلا زه په درجه کې وروسته یم ښایي دلته ډېر ملګري تر موږ ډېر پوه او ډېر ښکار یې کړی په درجه کې مخکې شته ما مثلا زه په لسمه درجه کې یم نو هلته چې کله دغه کوم سیګمنټ تا سیګمنټ ووایي مستقیم په خپله باندې له یوه سیکنډ شروع کېږي یا یو سیکنډ کې اضافه شي نو هغه طریقه به دغه کارکوونکو ته اسانه وي او په اسانۍ سره به دوی کولی شي مثلا کار په کم وخت کې ډېر وکړي او دغه د کاپي پیسټ مسله شاید دوی ته ستونزمنه وي او کار هغه شي ځینې ډېر ما خپله دغه مننه ډاکټر صاحب تاسو هم که چېرې کېږي دغه د اتومات سیګمنټ جوړولو په پروسه کې لږ دغه نقطې په باریکیانې په نظر کې ونیسئ چې اوس مثلا هلته خو خپله سیګمنټونه اتومات جوړول نه وبخښئ قادر صاحب تاسې دغه هغه مایکروفون هم بند دا سیګمنټونه نه ده دا ما ځکه اتومات نه دي جوړ کړي نو مال کېدای شي کومه جمله کوم ځای کې نه ختمه شوې که نه نو هغه باید دوی ته موږ اوپن هینډ هغه لاس یې باید خلاص وي نو بیا دوی کولی شي چې پوه شي دا دلته ختمه ده دغه پاس دې راواخلئ له دې ځینې دې شروع کړي
او دا بل دی ورته واچي کنه یو څو سیکنډ دلته ورته اضافه کړي نو بل سیګمنټ به اتومات جوړ شي دغه د زوړ د مطلب د تیر شوي سیګمنټ اینډ د راواخلي په دې سر کې دی واچي دا خو زه خپل غږ اورم کنه یار دغه د ښاغلي کاریر هغه خلاص د مایکروفون تاسو چې ټولو بند کړئ نو بیا کولای شي چې داسې هغه وکړي که نه خو اوس که مونږ یې اتومات ورته جوړ کړو که نه نو هغه په غږ به په نیمه کې پې بند شوی وي که نه نو بیا به ډېر هغسې ده او د دې سپارښتنه دا وله چې ځینې وخت کې تاسو که هغه کوم چې سیګمنټ ختم شوی هغه د ختمېدلو نمبر یې راواخلئ د بل سیګمنټ په فایل کې یې واچوئ دا سیګمنټونه سره متصل کېږي خو زما سپارښتنه به دا وي چې یو ثانیه یا یو ملي ثانیه هغه ور زیات کړي تر څو دغه سیګمنټونه په یو بل باندې برسېره نه شي او کومه ستونزه ایجاد نه کړي یو ملي ثانیه ورته اضافه ملي ثانیه کولی شي زیاتولی شي او هغه پاس کلمه چې هلته مو پوره کړې ده هغه دلته دوباره مه لیکئ مثلا هلته شوي لیکلی دي خو دلته دی پاته ده دی دلته به دا بله جمله کې لیکئ یعنې به دا بل سیګمنټ په فایل کې لیکئ نه په دې شکل باندې همدغسې کوئ بیا هغه ده بله څه هغه وه که نه چې وی قادر خان د هغه نمرې هغه وکړه که نه هغه نمره چې ده که نه هغه داسې نه ده چې مطلب هغه د هغه کته پورته ځي هغه چا چې ډېر کار کړی که نه وستانه به چا ډېر کار کړی هغې لپاره رسم کېدای چې ته اول نمره هم نه مخکې نو هغه حساب چې چا ښه کار کړی هغه بیا وروسته موږ چې هیومن انساني ریویو وکړو که نه او دا بل الګوریتم هم پې اپلای کړو بیا کېدای شي نمرې پورته راشي و ریویو برخه کې انساني ریویو کې لا لږ کار پاته ده موږ یې ګورو ارزیابي کوئ دغه نننی ټسک یعنې دا ځل ستاسو د ټسک اساین کېږي دا د سینوهه ناول ده حکمت اریان په غږ باندې ده نو د ده یو کوالی دا دغه ناول به زه تاسو سره شریک کړم تاسې کولی شئ چې په هغه کې هم ولرئ یعنې په پی ډي اف کې ولرئ ویل ولئ همغه صفحې کومه برخه چې ویله کېږي نه تاسې کولی شئ پیدا یې کړئ په کتاب کې او متن له مخکې نه ولولئ هم به متن درته موجود وي کېدلی شي هغه متن په سکرین باندې سي کلیک هم وکړئ دا کاپي کېږي البته هغه کاپي کې ستونزې وي ځینې وخت کې د اړې او څې و دا شیان صحیح نه کوي سپیسونه غلطوي ولې خو هدف دا شاید شي یو ابتدایي ټکس به تاسې سره وي ابتدایي ټکس تاسې لوستلی شئ او له مخکې نه هر څه درته معلوم دی چې څه ویل کېږي او څه لیکل شوي دي تاسې هدف دا ده چې فقط دا سره الاین کړئ سره برابر یې کړئ غږ او متن سره برابر کړئ خلاص که کوم بل څوک پوښتنه لري 15 نفره دي حتما څوک پوښتنه لري ستونزه څوک لري اکثره په هغه کې ولیکل وایي زه پوه شوم پوښتنه نه لیکلي دي چې هغه یو مشر عنایت ته سي هېڅ وخت نه پوښتنه لري نه ستونزه لري او نه کار کوي سلام پوښتنه مطرح کړئ ښاغلی شعبان السلام علیکم هیله من یم چې ټول د ګروپ ملګري به راته ښه وي پوښتنه مې په دې ډول ده چې زما د نوي ژوند نوی کور په نامه کوم هغه چې دی ډرامه ما سکرپټ کله چې لیکلو لومړۍ برخه کې مې کله چې سکرپټ پوره کړو 129 تقریبا 129 پورې راتلل سیګمنټونه یې هغې نه بعد چې کله ما مارک کمپلیټ وویلو دویمې برخه ته هم همدا سیګمنټونه ورغلي وو هغې نه بعد چې کله ما په دویمې برخه کې کار شروع کو د کوم سیګمنټونه چې دي ما چې لیکلي وو په لومړۍ برخه کې دلته ما چې لیکل سکرپټ مې چې کومه لیکلو هغه په بلې برخه کې هم تغییر کولو دې په اړه که لږ معلومات راکړې ډېره به ښه وي تا صحیح ده زه به دا وګورم تا اکاونټ زه به وګورم شبان په نوم باندې ده نو دغه ډول تخنیکي ستونزې کوي حتما یې ریپورټ کړئ ځکه دغه زموږ په سیستم کې د ستونزې په معنا باندې ده نو دا باید رفع شي ځکه که دا رفع نه شي زموږ ټول کار خرابېږي کیفیت یې له منځه ځي دې ستونزې سره مخامخ وم لومړۍ برخه ډېرو بخښنې سره لومړۍ برخه مې چې کله خلاص شو که له دویمې برخې ته راکوشوله مې هغې نه بعد زما کوم ستنلیک چې هغه ختم شو او ورسره په څنګ کې پیسې چې کومې وي پیسې یعنې مني هغه هم ختم شوې صفر ته وغورځېدلې بیا مې سره نو اوس کار شروع کړی دی لومړۍ برخه مې کمپلیټ کړی دی تا څو فیصده کار کړی شاید هغلته پرسنټیج پر ما یو ډیشبورډ کې هغه ورکړی چې 15% زیات کم کار کړی دلته موږ ته پرسنټیج ښکاري که نه نو هغه مونږ اتومات بیا بل کس ته چې کار یې ختم کړی مونږ اساین کوو تا نوم څه شي ده زه به ستا اکاونټ ته اوس لاګین سم شعبان
شوبان SH ABAN AB شوبان اشنا و همدا ده. دې ته به زه لاګین سم. اوس ګوره ښه دلته دې کې څه ستونزه نشته. او دویمه برخه کې او ښه دویمه برخه خلاص. دا مې نن کمپلیټ کړه. ښه یوه خبره دا ده چې تاسو ته مې په یادونه کړې وه چې د نوي کور نوي ژوند ډرامه نوره ودروئ، له هغه نه بعد مثلا موږ حق الزامه نه ورکوو کومه ورځ چې مو تاسو ته ویلي، ځکه موږ دونه ډېر نه ده په کار. دا چې چا په اولو 2 ورځو کې وکړه هغه صحیح ده، له هغه وروسته موږ نه ده په کار. زه دا چاته چې اسان سوي جاني صاحب دا د خلاصه کی دومره نه ده زما سره سنټو د لوجي ما کار دا شروع دومره کوم نه چې ده. زه دا 12 دقیقې ده. دا دومره ده. ښه دې کې اوس کومه ده؟ دلته زه به دا پلی کوم. ډېره اندېښنه مه کوه، دا خو صحیح ده. خدای مهربانه دی. او دا صحیح ده. زما مشکل دا و د کوم لمړی برخه چې ده کنه پاس سیګمنټونه مې چې پر کړی و دغه برخه ته ټول سیګمنټونه راغلي وو. دلته مې چې کوم تغییر کولو بلې برخه کې تغییر کولو دا مشکل و. پرونه بل ورځ دا مشکل وس او نن نشته پکې نن پرونه ما چې دا مشکل ګوره دا شی مونږ ته نه ده په کار. اواز بیک ګراوند اواز کنه که غږ یالته پکې نو دا خو متن نه ده کنه چې مطلب دلته د بیک ګراوند هغه ده. دا مطلب تا به د سیګمنټ بیخي جوړ کړنه ضرور نه چې اول نه شروع کی کوم چې متن دا غزي نه دی شروع کړی وای پوه شئ. نو دلته اوس تاسو لیکلي اواز بیک ګراوند اواز. نو اوس خدا ماشین دي چې کوي کنه چې دغه هغه چې د جوړ کړی دا سیګمنټ دی کې دا متن ورسوي اواز بیک ګراوند اواز. دې ځای کې باید کوم برخه یو استعمال شي. دا باید بیخي ډیلیټ شي. دا سیګمنټ باید بیخي وای نه. بس صحیح ډیر مننه. یو بکای تاسو هغه چا چې دغه مخکې ویډیوګان نه دي کتلي اول لطفا ویډیوګان وګورئ. موږ کار نه ده چې دغه 11 دقیقې ټول سیګمنټ دی ټوله برخه دی هغه سي ترانسکرایب سي نه. اول چیرته چې موزیک د چیرته چې غږ د هغه ځای پرېږدي له هغه ځای نه سیګمنټ شروع کړي چې چیرې واضح جملې دي په د منځ کې چې چیرې موزیک و چیرې ګډوډ غږ و چیرته دوه غږونه سره کمباین و مثلا احمد هم غږېدو محمود هم غږېدو هغه ځای مه راخلئ. فقط هغه ځایونه راواخلئ کوم ځای کې چې یو کس غږیږي واضح غږیږي مثلا بې ځایه غږ و غوږ او نورې کیسې نشته. موږ ټول نه ده په کار دی، موږ کم په کار ده خو با کیفیت هم په کار ده. بس خیر اوسې مننه. زما پوښتنه ځواب شوله ډېره مننه. او ویډیوګانې حتما وګورئ. دغه ویډیو به مو اپلوډ شي په هغه نورې ویډیوګانې مو وګورئ. په هره ویډیو کې یوه باریکي مثلا واضح شوې دا به دې معنا نه ده چې تاسې فرض کړه ویډیو فقط پیل 2-3 ثانیې وګورئ وایس زه ورباندې پوهېږم یا ما مثلا په بل پروګرام کې 2 کاله مخکې تېره ټرانسکرپشن کړی هر چېرته مثلا اصول لیګ و ډېر فرق کوي. عمومي هغه دا ده صحیح ده ټرانسکرپشن یعنې د غږ د متن له غږ نه د متن لیکل ولې هغه واړه اصول ځکه فرق کوي چې دغه پروګرام سره کوم ډیزاین شوی دی کوم هدف لپاره ډیزاین شوی او هدف یې څه دی نه. په دې کې اوس د موږ هدف دلته څه دی هغه یوټیوب کې چې مخکې تاسو خلکو ټرانسکرپشن کوو هغو هدف دا شوی چې د یوټیوب لپاره ټرانسکرپشن برابر شي چیرې چې موزیک وي باید د موزیک کلمه پرې راسي ولې موږ هغه شیان نه دي په کار. موږ فقط پاکې خبرې په کار دی د پاکو خبرو مو متن په کار ده. سیګمنټونه تاسو کولی شئ اوس که دا متن ماته دا هغه ماته اساین کړی وای ما کېدلی شي فقط 2 یا 3 سیګمنټونه په د نیمایي نه وروسته کې جوړ کړي وای او 2-3 جملې مې لیکلې وای صحیح ده چې حق الزامه یې کمه راتله مثلا یا 80% یا 80% مې کور کوه یا مې 80% ولې هر ځای چې غږونه ډېر ګډ وو هغه مې نه پکې راخیستل چېرته چې موزیک وو چېرته تکراري خبرې وي نو تاسو هم کولی شئ په همدې شکل باندې وکړئ. کوم بل څوک پوښتنه لري؟ زما سلامونه دې ټولو ته ورسېږي جهاني صاحب تاسو ته او نورو دوستانو ته. دغه موږ چې کار کوو یو خو همالته په سیستم کې په اتوماتیک ډول همالته موږ ته ښیي چې مشکل نشته پکې او دغه ټول شیان هلته ښکاره کېږي. نو ستاسو لخوا چې کله دا ریویو کېږي زه وایم یو اپشن باید هلته موجود وي چې تاسو کله ریویو که هلته یې ویریفای کوئ یا همغه چې موږ ته ښکاره شي چې ستاسو لخوا هم دا تایید شو. نو ضرورت دې ته نه وي چې موږ ګروپ ته میسج وکړو تاسو ته ووایو چې زما کار ریویو که.
ډیره مننه. دا برخه به که څنګه چې ډاکټر صاحب ورزیاته کړې ولې دا نقطه دې پکې ورزیاته کړي چې دغه د ریویور کومنټ هم هلته ریویو هم هلته پاته سي، یعنې میسیج او پیغام هماغلته ورته پاته سي، نه داسې بیا په ګروپ کې وټکوي او ګروپ کې هلک 2 هفتې وروسته جوین کېږي او هغه مثلا پیغامونه ټول ورنه تللي وي، نه پوهېږي چې چا ته کوم کومنټ سوی ده. اوس مثلا ځینې خلکو هم دغه ډول غږونه یو په بل باندې برسېره کړي، ځینې خلکو نورې ستونزې جوړې کړې دي. سیستم معمولا داسې هغه کړي سیستم مثلا دې کس ته پوره نمرې ورکړي دي طبعا ته، ځکه چې هغه ترانسکریپشن کړی او د موزیک لاندې لیکلی چې دلته د بکګراوند غږ ده، در حاله کې دا غلط ده نه. دغه رقم ډېرې غلطیانې هغه اتومات هغه ایوالویشن کړی دی، الګوریتم چې کوم نمرې ورکړي کوم ارزیابي کړي، در حاله کې انساني ریویو کې باید دا بېرته اصلاح شي او دا کوم هغسې له تاسو سره ستا مخکیني ټاسکونه هغه هم تاسې چې کله په اصولو باندې پوه شوئ چیرې مو غلطیانې کړې وي وخت ناوخته ورشئ سر ښکاره کړئ فرصت وایي جوړې کړئ. کله چې مو جوړ کړو مثلا نمرې مو جګېږي او هغه انساني ریویو هم پکې په نظر کې نیوله سوي. که نور کومه پوښتنه نه وي جهاني صاحب دغه عارف ژوند ته به یو هغه ورکړو، یو مایکروفون کلاس کې هغه ته ځینې ټسکونه هم اساین سوي وي د ریویو په برخه کې، نو چې چیرې ده ولې ورک ده یو پوښتنه یې مو په هغه کې. ښاغلی ژمن تاسې کومې ستونزې لرلې ما سره مشارکې کړې وې، که پوښتنې نه لرئ تاسې ته به دغه یو رول اساین سي چې تاسې ایوالویشن هم وکړئ. هغه د هغه برخه چې ده دغه ځای کې ګوره ښه جمن صاحب ګوره دلته بیا بیرته چې بیرته خپل اکاونټ ته راځي تاسو سره دلته بیا ریټرن ټو مای اډمین اکاونټ ها بیرته خپل اکاونټ ته راتلای شي پوه شوې بیرته خپل اکاونټ ته راتلای شي بیا بل کس کې سرچ کاو د ډیشبورډ ته به راسي دغه ځای کې په نوم باندې په هغه باندې بیا سرچ کولی شي دغه ځای چې راکته شي دغه ځای کې چې هر نوم ولیکي بیا دغه سترګه چې ده دا باندې به کلیک کړي د هغه اکاونټ ته راننوځي بیا دلته چې څومره شیونه اسان سوي څومره کار یې کړی هغه ټول کار یې لیدلی شي چې دلته څه اسان سوي دي څنګه یې کار کړی بیا دغه ځای کې هم ورته نمرې ورکولی شي زه به د کمنټ هغه هم اضافه کوم چې کمنټ هم ورته ورکړي چې دغه کارونه دي غلط دي پوه شي دغه ځای کې بیا مینول نه اوس دې ځای کې آی ټو نمرې ورکول شوي دا سیسټم ورته ورکړي دي د سیسټم په څه شي باندې ارزیابي کوي چې خالي ځایونه نه دي پرېښي ټول سیګمنټونه یې ډک کړي دي اورلیپ یې نه ده کړی پلانا یې نه ده کړی په هغې باندې ورکوي او بل هغه ته نمرې اول سر ته هغه څوک راځي چې ډېر کار یې کړی نصرت الله ټول نه زیات کار کړی ده نو هغه ته ځکه اول نمبر ته راوستلی ده کېدای شي د یو بل کس چې هغه په 12 نمبر یې د هغه کوالټي د ده نه ښیي خو هغه به بیا موږ انساني ریویو ته هغه شی راولو. مننه. دغه د اډمین رول د ښاغلی عارف او ښاغلی شفق او لمر دا او زه دا به وګورو او بیا به نمرې مو ورکړو کومنټونه به مو ورکړو کومنټ برخه تاسې ډاکټر صاحب زیاته کړئ سي هغه اوسې نور به زه نن شپه ناوخته ټسکونه اساین کړم هغه کسانو ته چې کار کیفیت یې یوه اندازه ښه یې غوښتنه یې کړې. یوه خبره کول غواړم. ووایه. لومړی ټولو ته سلام، خدای دې وکړي ټول ښه او جوړ یې. نو د ما غوښتنه له ملګرو چې وه او هغه یوه غوښتنه دا چې مخکې مې هم ګروپ کې یاداوري کړې وه ملګري باید دې برخې ته توجه وکړي چې دغه پوښتنې مطرح کوي که یې په ګروپ کې مطرح کړي ښه خبره ده تر څو پورې هغه د دوی ستونزه په ګروپ کې شریکه شي که دوی ته حل پیدا شي دا په دې معنا چې که له هغې ستونزې سره کوم بل ملګری مخ کېږي د هغوی لپاره به یوه حل لاره مخکې له مخکې په ګروپ کې موجوده وي. نو په شخصي کې که هر یو ته سړی جواب ورکوي هم له خپله کاره وځي او هم هغه کار چې ورته ساین شوی دی له هغه کار هغه وخت یې هغه کېږي مصرفېږي. نو دغه یوه هیله مې له ملګرو چې وسي دغه پوښتنه مطرح کوي ګروپ کې مطرح کړي تر څو جواب په ګروپ کې ورکړل شي. هو دقیقا زه په دې باندې باوري یم ځینې ملګرو چې دا سیستم کې ښه ګرځېدلي له موږ نه به ډېر پکې بلد وي نو که چېرته هلته پوښتنه مطرح کړي یو بل څوک کېدای شي له هغه نه د موږ نه ښه ځواب ورکړي په وخت یې ورکړي نو ښه خبره دا ده چې په ګروپ کې پوښتنې وکړي. ما ته هم ځینې خلک مسنجر کې ځوابونه رالېږي زه بیخي مثلا له هغه سیستم نه خبر نه یم چې څوک د څه شي باندې اخته ده له موږ سره شته نه شته ګروپ کې شته کوم کار ورته اساین ده نه ده اساین تر حال کې چې هغه پوښتنه که چېرې په هغه کې وکړي په ګروپ کې وکړي اسانه جواب مومي. ښاغلی الیاس پوښتنه کړې چې ما زما نمرې صفر شوې دي څه ته وایي زما نمرې ولې صفر دي ما خو هلته اول مقام الیاس
کوم اډمین خو به بل چاته د کار بیرته نه اساین کړی الیاس محمد یو الیاس دغه وحدت سکور سل ده هغه چې صفر دی د ایم پی او صفر دی سپیکر اورلیپ یعنی هغه په یو بل نه دی صحیح اړولی نه هغه مطلب او صحیح کار یې کړی دا شنو چې دي مطلب دا ښې خبرې دي او یوه پوښتنه مې ډاکټر صاحب نه وه هغه پوښتنه دا وه چې کوم ملګری راځي یو فایل مکملوي او کوم کار ورته ساینسه وایي مخکې له مخکې چې کومه ویډیو ډاکټر صاحب یې جوړه کړې وه دغه د کمن وایس په برخه کې نو هغه تا جاني صاحب په فیسبوک هم نشر کړې وه هغه ویډیو مثلا په هغه کې د کار فیصدي ښیي یا دقیقوالی ښیي چې فلاني کس 98% یا 95% یا هغه فیصدي چې کوم ارقام ښیي دومره فیصده په دقیق ډول باندې کار کړی ده یو ملګری فکر کوم جاني صاحب تا سره یې میسیج کړی و د ورځې په اوږدو کې د نصرت الله اتل په نام باندې و هغه ته کار سپارل سوی و په 3-4 ورځې شاوخوا کې کار خلاص کړی ده خو هغه فیصدي د کار هغه دقیقوالی چې کوم هغه ما وکتل تقریبا په 250 کې و که په 230 کې و او 38 کې شاوخوا و ما ورته وویل چې دا کار خو تا په دغه شکل کړی ده او قرارداد که تا لوستی په قرارداد کې لیکل سوي چې د کار دقیقوالی باید 95% یا له هغه چې لوړ وي دغه معیار ده نو ده ویل چې ما کار په صحیح طریقه مخې ته وړی ده کومه ستونزه نشته تاسې یې کتلی یاست نو زه نه پوهېږم چې دا ده ویل چې ځینې جملې داسې دي چې هغه صحیح وي له کار هغه غږېدا سره صحیح وي زه به دغه هغه ته ورسم ښه د اتل دغه ته فکر کوم نصرت اتل او نصرت الله اتل چې دا سور چې ورته ویل سوی دا مطلب دا چې دا ډېر تیز تللی ده پوه شوې نور خلک چې دا کنه د باید په دې اډیوګانو باندې لکه نیکسټ ویلې ده دا معنا نه لري چې د غلط کار کړی دی د کار باید انساني رویو باید وګوري چې دا تیز تللی ده کنه ایډیټ 38% ده مطلب 38% جملې د ایډیټ کړي دي نور ټول باندې نیکسټ تللی لکه ایډیټ نه ده کړی دا معنا لري ښه دا معنا نه لري چې مطلب یا د هغه کړی ده د مطلب 2 پاست لري 2% کې ډیر زیات تیز لري ده که موږ د کوم ملګري کار ګورو چې څرنګه ده موږ به د هغه هر یو هغه کوم کلیپ چې د نیکسټ کړی یا ایډیټ کې کړی ده هغه به ګورو له غږېدا سره نه اوس ګوره ښه اوس تاسو چې ریویو کوئ نو دا خو مطلب اوس خدای دا یو مطلب یو تاسو ته نظر درکړي چې دا سړی سیتیس لري د بخامخه غلط کار کړی کنه نو بیا به څنګه چر کوي د کوم هغه بیچ 11 ورته ساينس وي کوم ورته ساينس وي دا بیچ 11 بیا بدلته ډیشبورډ تراسه د بیچ 11 بدلته لوډ کوي چې دا بیچ 11 کې د څنګه کار کړی پوه شئ الته دا اکاونټ هم لګین کېدای شي هغه جرم کولای شي دلته بیا کولای شي چې هغه چې دلته برزرا سم بیچ 11 لوډ کم صحیح ده بیچ 11 می چې لوډ کو بیچ 11 می چې لوډ کو دغه چې څومره کار سوی دی بیا د هر یو تاورې دلې شي دلته شي غږ شي دا متن چې دا د ایډیټ کړی دا ایډیټ کړی دا دلته خپل غږ ریکارډ کړی پوه شئ دا د ایډیټ کړی دا اصل کې دغه و بیا دا شی تر جوړ کړی دا اصل کې دغه و بیا دا شی تر جوړ کړی اصل کې دغه و بیا دا شی تر جوړ کړی دا په خپل حالت پرېخی دا ډایرک اپروف کړی دا پوه شئ د هلک مړې مو موټر کې واچاو دا مغه په خپل حالت پرېخی دا بیا غږ واوري صحیح ده نو دغه رقم مطلب یو څه دانه چې هغه چې بیا ته معلومیږي دا ایډیټ مو ګوري چې ایډیټ صحیح کړی ده نو یو سمپلنګ اوس یعنی سړی ته خپل معلومیږي فرض کوم څه نه دی اول ایډیټونه یو څو ګوري که ایډیټ صحیح یعنی متن املا صحیح ده بیا مثلا کوم څه نه دی ایډیټ کړي هغه باید سړی مشکوک سی وای ګوري او کچېری مثلا اکثره صحیح وي یعنی غلطیان ډیر نه وي کې هغه د غلطیان وي ورته کمنټ به کینه او یو بل برخم ډاکټر صاحب ما غوښتل سي په نظر کې ونیسي او کې هغه کړی ځینې کسانو نه اوس مثلا که دا زه دا ټاسک اوس ورنه واخلم یا بل اډمین په خطا باندې ورنه واخلي بیخي هغه د نور د هغه کس په اکاونټ کې نه راځي در حال کې یو دا ډول سیستم باید موجود وي کوم ټاکس نه هغه مې اضافه کړی د پوښ دلته کې څوک کې چات ناخلي کنه دلته ځا اساینمنت تر اعظم پوښ دلته درته وایي چې دا یو بل چاته اساینو بل چاته اساینو هغه ټول سیستم هغه پیسې هغه زړی یو سره پات کیږي او نو بل چاته ورځي زه چې دغه سي بیا د سینې سي مثلا یو چا کار یو چا کړی وي اساین سي دلته بیا ټول هیستوري ته اخلي چې دا اول ډاکټر سید تاسو سو بیا دغه چې ما یو بل شی ورته اضافه کړی دی د باید ډیمینر متوجي اوسېږي چې دلته ډیشبورډ تر سمغه نو دلته ګوره تاسو ته ما یو فلټر یې خیراخه دلته مطلب په دې باندې تاسو کلیک کړئ کوریج دلته پروګرس څومره سوي ده کنه نو
دا خو د هغه د چا ما اکاونټ ده. نو دلته په پروګرس دا خو مې دا کړی دا فلټر مې کړی په اتل باندې. دلته مطلب کولای شي په دې پروګرس باندې تاسو فلټر ولګوئ. دا 100% سل ټول سر ته راغلل چې 100% کار کړی کنه څومره شي نور تاسو چې دي کې دا شنو وز دي خلکو تاسو سنسوي دي 0% کار کړی دا خو شي دا ټول 0 دا به مطلب کولای شي چې دا هغه کوي دنه بیرته واخلي پوه شئ. دلته په دې بټن باندې بیرته تر اخیستای شي دا دې تاسو سنسي بیا چې تر واغست هغه نمبر هغه الته هغه کې یاد ساتي بیا بل چاته کولای شي چې آسان کې چې کار نه کړي پرسنټیج ټول درته خیا ټول 0% ده دی بیا چې پورته زی نه حاضر ستې مطلب چې 100% کار کړی ما دا غدي صحیح ده. دلته دې سم هغه کولای شي چې هغه کوي فلټر کوي پروګرس چې چا څومره کم کړي دنه بیرته په دغه بټن باندې بیرته تر ریټرن کیږي پوه شئ. هغه تاریخچه هم ساتل کیږي چې دا اول چاته آسان سوی او بیا هم چاته آسان ک نو یو دغه اپشن مې سي لاک کی هغه کې لکه اوس د دې نوې کور نوې ژوند کار باید نور لاک کو نه ځکه چې موږ په دې خاطر ډېر موږ اتیا برخې اساین کړې وي کلاتیان هم زیات وي در حال کې موږ هدف دا ویله ټل برخې جوړې سي ځکه پیدلو چې ټول خلک کار نه کوي څوک یې نه کوي چانس هر کس ته ورکړل شوی در حال کې کار د موږ هغه شل کسانو دا هغه مې دلته کنډیشن په کې دا لګولې چې دا هغه چا نه اخیستای شي چې 50% نه کام کار کړي 2% کړي دغه بټن نشته پوه شئ. دا 6% چا کار کړی ته دا بټن نشته او چا چې 50% نه کار کم کړی دا غنه په دغه زیړه بټن بیرته اخیستای شي چې تانه زه بیرته اخلم بل چاته آسان کولای شي. شمنه نه د هغه کار عمومي نه معلومیږي چې څومره کار شوی د ټول معلومیږي ټول معلومیږي زه به بل څه جوړ کوم ټول معلومیږي چې په هر یو کې څومره ساده کار شوی. شمنه د کوم بل څه پوښتنه لري پوښتنه به مطرح کنه نور به هغه بند کو میټینګ بند نه عزیزي پوښتنه نه لري ایلا نایلا عزیزي پوښتنه لري لاسې چې کړی هغه عزیزي پوښتنه وکړه. سلام د ټول وخت بخیر. جهاني صاحب تاسو ویل چې میوزیک سندره باید رانوړلی شي لکه تاسو بهتره پوهیږئ چې سیستم داسې ده چې سیګمنټونه باید یو په بل پسې واخیستلی شي یعنې که د یو سیګمنټ د پای ثانیې وي د بل سیګمنټ باید د پیل ثانیې غږ هم ورک شو مننه غږ مې قطع خو مسله دا ده چې دا جبري نه ده چې تاسو سیګمنټونو سره نښلېدلي وي کېدلی چې 10 ثانیې وقفه ولري منځ کې 20 ثانیې غږ هم قطع شو خو موږ پوښتنه واخیسته ګروپ هم لیفټ کو په هر صورت تاسو جواب ورکړئ او وروسته بیا ویډیو وګورئ کاټه ویډیو نو ضرور نه ده چې تاسو سیګمنټونه یو بل پسې جوړ کړئ ځینې وخت کې چې پوه چې دلته سیګمنټ نه ده په کار 10 ثانیې 20 ثانیې 10 ثانیې چې هر ځای کې جوړوي سي هغه نه شروع کړئ مهمه نه ده چې یو بل پسې یو بل یعنی سیګمنټونو ترمنځ وقفه ورکولای شي یعنی سیګمنټونه یو سیګمنټ له فرض کله شلم یا 10 ثانیې نه شروع کیږي د 0 ثانیې نه شروع کیږي د 0 ثانیې کې موزیک ده نه تر تلويق پورې بیا مثلا بیا موزیک دا بیا مثلا ګډې وډې خبرې دي تاسو 10 ثانیې تلويق ثانیې مثلا وقفه ورکولای شي لاغه نه بعد بل سیګمنټ شروع کولای شي یو سیګمنټ پاتې 10 ثانیې کې ختميږي بل سیګمنټ مثلا په 50 ثانیې کې تاسو فایل کوئ نه ان دغه تقریبا 60 ثانیې تاسو هغه وقفه وخت هغه ځای هغه بیکا هغه پاتې کیږي الیاس ویلي و انټرنیټ هم زیات مصرفيږي انټرنیټ زیات نه مصرفيږي هغه شبکې غلي دي ولاو دا ستونزې کم متاسفانه افغانستان کې خو اوس مې ورته کار کړی چې یو ځل هغه د آیډیا لوډ شو نو بیا غلطه براوز نه د براوزر کې د انټرنیټ بندول بیا چې بل ځل راځي هغه بل ته تیار درته غي بیا بینه لوډ کوي لکه هغه بیا نیمه واری استعمالي مننه کور دی ودان سي مسلمانانو د انډیانو غم د سره ډېر ښه بس برکتونه او بریاوې درته غواړو نو کوم ولرئ دا ویډیو هم غلطه اپلوډ شي په یوټیوب کې که امکان یې فیسبوک کې هم اپلوډ شي او په همدې شکل به کار ته ادامه ورکړو نور ډېر هڅونه هم را روان دي دا د یو کس
ټولو یو څو نورو کسانو هم چې وعدې کړې دي ژمنې کړې کتابونه یې دي سندرې دي مثلا ډیپلومې دي معلوماتي ویډیوګانې دي او یو بله اپشن هم بیا په راتلونکي کې زیاتېږي چې ټکسټونه وي او تاسې ریکارډ کوئ نه په ښه مایکروفون نه ولرئ یا موږ تاسې خپل غږونه وي خپل اپلوډ کړو. جانې هغه د کوثر په نامه کوم ملګری چې دا هغه که میسیج ورته وکړي په شخصي کې او تشویق کې ریکارډ هغه هم د کار سړی دا خپله ډیټا ورسره موجوده ده په دغه برخه کې به له موږ سره ډېره همکاري وکړي. ښه مننه. څوک ما ته لاس کوه. دا د ښاغلی عنایت نظام تاسې پوښتنه نه ده مطرح کړې تاسې به څه ځواب درکړو او خو اصلا پوښتنه هم نه لري. و ده ته د خدای هدایت وکړي. ښه زه نه پوهېږم زه